سلام نو په خیر زموږ د مهال خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. نن درېنۍ د غبرګولي شلمه چې د جون له 9 سره برابر ده. په سر کې هم پام وکړئ څه مهمو خبرونو سر ټکو ده. کابل ته د پاکستاني چارواکو سفر. ولسمشر غني له پاکستاني چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د بهیر څخه د پاکستان ملاتړ او د یو بل پر ضد د دواړو هیوادونو له خاورې پر نه کارېدو بحث کړی. د کابینې په بشپړېدو بوخت دی. ولسمشر غني وایي چې په نږدې راتلونکو کې به نوي وزیران د باور رایې ترلاسه کولو لپاره ولسجرګې ته وروپېژني. د افغانستان اقتصادي ودې له ټیټوالي اندېښنې. نړیوال بانک د کرونا ویروس له کبله د اقتصادي ودې کمېدل د ملي تولید کمېدو او د هېواد د صادراتو کچې ته تړاو ورکوي. او له هېوادونو غواړي چې له کرونا سره جدي مبارزه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې لا هم د نړۍ ډېری وګړي په دې ویروس د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر غني د پاکستان د پوځ له لوی درستیز او د دې هېواد له یو شمېر چارواکو سره لیدنه وکړه. ولسمشر غني ماڼۍ په یوې ویرانپاڼه کې ویل دي چې دواړو لورو د افغانستان د سولې له بهیر څخه د پاکستان په ملاتړ او د بل پر ضد د دواړو هېوادونو له خاورې پر نه کارېدو بحث کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان پوځ هم په یوې اعلانپاڼه کې ویل دي چې په دې سفر کې د ISI مشر او د افغانستان لپاره د دې هېواد ځانګړي استازي هم حضور درلود. له دې سره هممهاله د ملي امنیت شورا د 3,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو خبر ورکړ او ویل دي چې اوس مهال باید د افغانانو ترمنځ خبرو اترو لپاره طالبان چمتو شي. نن درېنۍ کابل د لوړپوړو پاکستاني پوځي چارواکو کوربه و. ولسمشر ماڼۍ د یوې خبرپاڼې خپرولو سره ویلي چې ولسمشر غني د پاکستان د پوځ له لوی درستیز او د دې هېواد له یو شمېر چارواکو سره په ارګ کې ولیدل او د سولې له بهیر څخه یې د دې هېواد د ملاتړ او د یو بل په وړاندې د دواړو هېوادونو د خاورې د نه ګټنې په څرنګوالي خبرې وکړې. د پاکستان پوځ هم ویلي چې په دې لیدنه کې د ISI مشر فیض حمید او د افغانستان لپاره د دې هېواد ځانګړي استازي محمد صادق هم حضور درلود. اما ما بعید میدانم که در مورد افغانستان همکاری صادقانه داشته باشه، چون که پاکستان در مورد افغانستان منافعی داره و یا از دیدگاه خودش برنامه‌هایی داره که آنقدر با منافع امریکا و افغانستان و دیگر کشورهای مهم دنیا همخوانی نداره. د پاکستاني چارواکي له زلمی خلیلزاد سره د لیدنې وروسته کابل ته سفر وکړ. تمه ده چې خلیلزاد هم کابل ته راشي او د هېواد له چارواکو سره د افغانانو ترمنځ د خبرو د ځای او مهال په وروستي کېدو خبرې وکړي. هغه خبرې چې ناټو یې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره یوازینۍ لار بولي. We welcome the agreement between the United States and Taliban. موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک هرکلی کوو ځکه دا هوکړه په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لومړنی ګام دی. هغه مهال کولی سو تلپاتې سولې ته لاسرسي ومو چې د افغانانو ترمنځ خبرې ترسره سي او دا بهیر د خپله افغانانو په مشرۍ او ملکیت وي. د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره باید د حکومت او طالبانو 6,000 بندیان خوشي شي. د ملي امنیت شورا نن ویلي چې د طالبانو 3,000 بندیان تر اوسه خوشي شوي او د دې بهیر د پرمختګ لپاره نور بندیان به هم آزاد شي. د دې شورا ویان له طالبانو وغوښتل چې اوس باید د افغانانو ترمنځ خبرو ته چمتو شي. ما از ادرس خود آمادگی کامل اعلان کردیم. یک تیم مذاکره کننده هم که همه شمول است آماده شده. مهم است که طالبان از ادرس خود در این بخش مشخصا اقداماتی داشته باشند تا این پروسه به پیش بره. خو طالبانو تل د 15,000 بندیانو خوشي کېدل د افغانانو ترمنځ خبرو ته د حاضرېدو شرط بللی دی. په همدې حال کې د مصالحې د لوی ملي شورا مشر ډاکټر عبدالله ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل به د دواړو لوریو ترمنځ د قناعت ترلاسه کېدو او د افغانانو ترمنځ د خبرو تر پایله دوام ولري.
په روان کال کې به د افغانستان اقتصادي وده څه باندې 15 سلنه راکمه شي. نړیوال بانک د کرونا ویروس د کبله د اقتصادي ودې کمیدل د ملي تولید کمیدو او د هیواد د صادراتو کچې ته تړاو ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان به حکومت د اقتصادي کړکېچ په مدیریت کې پاتې بولي. د اقتصاد وزارت هم د اسکاله مني، خو وایي چې د اقتصادي بهیر بیا ژوندی کېدل ډیر مهال نیسي. د کرونا ویروس خپرېدو د نورو برخو د زیانمنولو ترڅنګ په افغانستان کې اقتصادي سکتور هم سخت اغیزمن کړی دی. نړیوال بانک په خپل نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصادي وده به په روان کال کې له 15 سلنه کمښت سره مخامخ شي. د اقتصادي کمښت لامل د کرونا ویروس د خپرېدو په لړ کې په افغانستان کې د تولید او صادراتو په برخه کې د کورنیو او بهرنیو بازارونو نیمګړتیاوې بلل کیږي. د نړیوال بانک د گزارش پر بنسټ وړاندوینه کیږي چې افغانستان به په 2020 زیږدیز کال کې 15.15 سلنه انقباض تجربه کړي. ملي تولیدات راټیټ شوي او خصوصي لګښت لوړ شوی دی. تمه ده چې کلیدي صادراتي برخې ډېرې لږې او په ټاکنه توګه ښې شي. به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش یافتن صادرات افغانستان، سکتورهای خصوصی متوسط و کوچک به صورت چرخه گردان اقتصادی از بین میرن و با دولت میتونه با اشتراک مستقیم در معاملات اقتصادی داخلی و خارجی این امر را کاهش بده. د اقتصاد وزارت هم دمانی چې په روان کال کې به د هیواد اقتصادي وده کم شي. این افت احتمالاً که در تمام ابعاد تاثیر خود خواهد داشت، هم در بعد فقر، هم در بعد بیکاری و هم در بعد میزان تجارت ما و احتمالاً هم که به ادامه این وضعیت ما نتوانیم در کوتاه مدت دوباره او وضعیتی را که بوده دوباره جبران بکنیم. له دې سره د مالیې وزارت د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د اقتصادي کړکېچ د مدیریت په برخه کې د حکومت د مشخصو برنامو خبر ورکوي. حکومت افغانستان برنامه‌های مشخصی را در سکتورهای زراعت، در سکتور خدمات و همچنان در کاهش مصارف و جلب کمک‌های بین‌المللی دارد. پلان و برنامه ما همی است که اثرات منفی کرونا را در بخش اقتصادی و کمترین میزانی از او برسانیم. پس تمامی از این ارقام ارتباط به چگونگی وضعیت دارد. مخکې له دې د اقتصاد وزارت ویلي و چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د پانګونې کمښت، د کاروبار ځنډېدل او د افغانستان د ترانزیتي لارو تړل کېدل به افغانستان ته 340 میلیارد افغانۍ تاوان ورسوي. له دې سره د افغانستان په څیر د مخ په پرمختګ سلو هیوادونو لپاره د 106 میلیارده ډالري مرستو ژمنه د نړیوال بانک له لورې ملاتړیزه ټاکنه ویل شوې چې په دې موده کې به د نیستمنو او زیانمنو کسانو سره همکاري وشي. د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایي مشر عطا محمد نور مور په 80 کلنۍ عمر سترګې نړۍ څخه پټې کړې. د نفسیاته شرکتونو او مرستندویو بنسټ مشر کمال الدین نویزاده د ښاغلي نور د مور له مړینې ژوره خواشیني ښودلې او ورته د زړه صبر غواړي. ښاغلي نویزاده ښاغلي نور او د هغه درنې کورنۍ ته له پاک رب څخه زغم او خدای بښلې مور ته یې فردوس جنت هیله کوي. د نوي حکومت له جوړښته د 3 میاشتو په تیریدو سره لا هم د حکومت کابینه نه ده بشپړه شوې. په دې وروستیو کې ولسمشر غني د ولسي جرګې له مشر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې ورځو کې به د حکومت له نوي کابینه د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره دې جرګې ته وروپېژني. خو یو شمېر حقوقپوهان بیا د کابینې په پیژندنه کې څو میاشتې ځنډ د افغانستان اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه بولي. د نوی حکومت د کابینه په پیژندنه کې په ځنډ نیوکه سرپرست و گذاشتن افراد با پوسته ها به طور موقت باعث میشه که فساد به اوج خود برسه و کار به صورت پایه‌ای و مستحکم انجام نشه و این باعث ضعف در حکومت است. ما از حکومت خواهشمند هستیم که همین نظام سرپرستی را از بین ببرن و در این 5 ماه که گذشته هر چقدر بعد از این اگر نظام سرپرستی بیشتر پیش بره همونقدر فساد در ادارات بیشتر شده میره. د نوي حکومت د کار له پیله لږ تر لږه 3 میاشتې تیریږي خو لا هم د حکومت کابینه نه ده بشپړه شوې. تل د دې ځنډ لامل د ولسمشر غني د ملي روغې جوړې د لوی شورا د مشر عبدالله او سیاسیونو ترمنځ سلاوې بلل شوي.
په دې وروستیو کې ولسمشر غني د ولسي جرګې له مشر او اداري پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې په نږدې ورځو کې به د نوي حکومت کابینه د باور رای د ترلاسه کولو په موخه ولسي جرګې ته وپیژندل شي. رئیس جمهور افغانستان روی تکمیل اعضای کابینه کار میکنه و در چند هفته اخیر رایزنی ها برای تکمیل کابینه با شماری از سیاسیون هم صورت گرفته و قرار است که تا چند روز آینده این روند تکمیل شود و کاندیدها برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرګه معرفي شوند. حکومت د خپل کار په لومړیو دریو میاشتو کې توانېدلی چې یوازې د بهرنیو چارو، مالیې، اطلاعات و فرهنګ، ښار جوړونې، روغتیا، د ښځو چارو وزارتونو لپاره نوماند وزیران او د مرکزي بانک د مشرۍ لپاره نوماند وپیژني. خو تر اوسه د ډېر شمېر وزارتخونو برخلیک ناروښانه دی. رئیس جمهور وعده سپرد به اعضای هیئت اداری ولسی جرګه که هر کاندید وزیری که از مجلس نمایندگان رای اعتماد کسب نکنه به عنوان سرپرست وزیر در وزارت باقی نمیماند. امیدوار هستم که آقای رئیس جمهور به پای وعده‌های خود استاد باشه. تعریفی که برای کابینه در ماده 71 قانون اساسی آمده، او تعریف زمانی تحقق پیدا میکنه که کابینه امور رای اعتماد یا مشروعیت خود از ولسی جرګه به دست بیاره. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې پر بنسټ نوې کابینه به مشارکتي وي او دواړه لوري به پکې ونډه ولري. هغه څه چې د شنونکو په وینا د نوې کابینې پیژندنه یې ځنډولې ده. په هېواد کې له کوویډ-19 سره مبارزې لپاره روغتیایي ماسکونو څخه ګټه اخیستنه اجباري شوه. د حکومت د نوې طرحې پر بنسټ هېوادوال اړ دي تر څو روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وکړي او له هغو کسانو سره چې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ورسره به قانوني چلند وشي. له بله خوا حکومت د پوهنتونونو، ښوونځیو او روزنیزو مرکزونو رخصتي تر دې راتلونکو میاشتو وغځوله. دا وزارت همداشان په تېرو 4 غړیو کې د کورونا ویروس د 542 نویو مثبتو پیښو له ثبته هم خبر ورکوي. تیر اونۍ د حکومت له لوري د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره د کسب کار طرحه وړاندې شوه. د دې طرحې پر بنسټ په ښارونو کې له ماسک څخه ګټنه، د یو بل په منځ کې 2 متره فاصله، د لسو وګړو د راټولېدلو مخنیوی، له کوره د اوډ لرونکو عمر کسانو منع کېدل په ټول هیواد کې په اجباري توګه سوي دي. خو لیدل کېږي چې د 3 ورځو په تېرېدو سره دا وړاندیز د هیوادوال لخوا په ښه توګه نه عملي کېږي. ما از تمامی تجمعاتی که صورت میگیره در مکاتب، پانتون‌ها، مدارس، تفریحگاه‌ها و تمامی تجمعاتی که صورت میگیره را متوقف ساختیم و پلیس به شکل جدی را تعقیب داره. ما امیدوار هستیم که هموطنان ما هم همکاری آموزان داشته باشند. در غیر او با متخلفین برخورد قاطع و قانونی و بسیار جدی صورت خواهد گرفت. و خواهش جدی ما و هشدار جدی ما بر همگی امی است که جبری ما این تعمیل میکنیم، تطبیق میکنیم و اونام رعایت کنند که ماسک بپوشند، فاصله بگیرند، کسی که 60 سال است از خانه بیرون نشه و در محلات بیروبار ازدحام است کوشش کنند که فاصله اجتماعی را رعایت کنند، ازدحام و بیروبار بار نبیارند. له بله خوا د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا ویروس د کړکېچ په لوړه کچه دا بنسټ د دې ویروس د تشخیص له تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ کړی دی او ډېری روغتیایي کارکوونکي هم په دې ویروس اخته سوي دي. یک تعداد ولایات VTM یا ابزاری که از طریق زو سمپل انتقال میشه با کمبود مواجه شده به دلیل مصرف آنی بسیار بالا در ولایت ها. شیوع ویروس کرونا همه را غافلگیر کرد با این سرعتی که مردم بی‌پروایی کرد. یک موضوع است ابتلای یک تعداد زیاد از کارمندای ما در لابراتوار مرکزی و لابراتوار ولایات مشکل دیگه است. په همدې حال کې یونیسف د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره یو طبیعي محموله د افغان حکومت سره مرسته کړې. محموله که امروز در سلسله کمک‌هایی که به افغانستان از طرف جوامع بین‌المللی، از طرف بانک جهانی کمک شده، به کمک اداره محترم یونیسف مواصلت ورزیده و شما اینجا کارتونای از اینا را می‌بینید. اینا البسه محافظوی هستند برای پرسنل خط اول مبارزه با کرونا. له دې سره د روغتیا وزارت په تیرو 24 غړیو کې د 542 د تازه پیښو د ثبت خبر ورکوي او په تیرو 24 غړیو کې د کوویډ-19 15 ناروغان وژل شوي او 480 نور بیا روغ شوي دي. همدا اوس په هیواد کې د کورونا ویروس پیښې 1459 تنو ته رسیدلې دي.
د تخار یو شمېر اوسېدونکو د امنیتي ګواښونو او جنایي جرمونو ډېرېدو له کبله لاس په لارین وهلی دی. ډېری د اعتراض کوونکي د دې ولایت له ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکز ته راغلي او په یو اعتراضي ګام سره حکومت د امنیت ټینګښت او جنایي جرمونو مخنیوي په برخه کې په بې غورۍ تورنوي. د اعتراض کوونکي وایي چې طالبان د طالقانو ښار څنډې ته رسېدلي او د مورۍ کوکچه ولسوالیو لار او همداراز د تخار کندوز لوی لار هم د دې ډلې تر کنټرول لاندې راغلې ده. خو سیمه ییز پازوال بیا دا ادعا په کلکه ردوي. د تخار ولایت په سلهاو تنو په دې ولایت کې د جنایي پیښو او د ناامنیو د ډېرېدو له کبله لاریون کړی دی. ډېری لاریونوال د دې ولایت له ولسوالیو څخه ښار ته راغلي دي او په یوه راټولېدنې کې حکومت د امنیت په ساتلو کې په بې پروایي تورنوي. دوی وایي د ماورای کوکچه د ولسوالیو ټولې لارې د تخار کندوز لوی لارې د طالبانو په ولکه کې دي او د شپې لخوا ټولې مخابراتي شبکې پرې کیږي، خو حکومت په دې اړه هیڅ پاملرنه نه کوي. ولسوالی خوجاغار از 10 سال به این طرف در آتش جنگ می سوزد. هزاران نفر در اوجا به خانمان شده، آواره شده، در بدر شده. هیچ کسی نیست توجه بکنه برای مهاجرین خوجاغار. اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي تر هغه چې د دوی ستونزو ته رسیدنه ونیسي دوی په خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. طی یک ماه گذشته بیشتر از 100 نیروی امنیتی ما به شمول خیزش‌های مردمی در ماورای کوکچه به خاطر بی‌کفایتی حکومت محلی و عدم شایسته سالاری این حکومت محلی در گزینش افراد در فرمانداری‌ها جانهای شیرین خیش را از دست دادند. هم به دولت گوش زد می‌نماییم که اگر به خواسته های مشروعمان رسیدگی نشود به حرکت های وسیع مدنی دیگرمان ادامه میدهیم. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي بیا د اعتراض کوونکو دا ادعاوې ردوي او وایي د دې ولایت امنیتي حالات تیرو ته په کتو سره ښه سوی دی. مخالفین شما میدونین که تر مشخص خط جنگی ندارن، به گونه انفرادی در بعضی ساحات میان در اونجا یک سلسله مشکلاتی را ایجاد میکنن. زمانی که نیروهای امنیتی ما به ساحه مستقر شدن اینا از ساحه متواری میشن و فرار میکنن میرن. له بل خوا په متوازنه توګه د پروژو نه پلي کېدل بله هغه ستونزه ده چې دا اعتراض کوونکي ترې شکایت لري او سیمه ییز چارواکي په نه ځوابویلو تورنوي. دوی ټینګار کوي که دوی غوښتنو ته پاملرنه ونیسي خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. او د بلخ سیمه ییز پازوال د لوی کې په پایله کې د روضې شریف د کوترو لمانځه تلل ردوي. دوی وایي چې د دې کوترو لپاره د روضې له بودیجې او همداراز بشرپالو کسانو له لوري هر ورځ خوراکي توکي ویشل کیږي. له بلې خوا د نفسزده مرستندوی بنسټ پازوال وایي چې له پخوا راهیسې تر اوسه د روضې شریف کوترو ته یې د اړتیا وړ خوراکي توکي ویشلي او د لړۍ به همداراز دوام ولري. په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې مسؤلین وایي چې د دغه زیارت په لسهاو کوترې د قرنطین او لوږې له کبله مړې شوي دي. دوی وایي چې د روضې مبارکې ریاست دغو کوترو ته د خوړو د برابرولو توان نه لري. آغازین روزهای قرنطین بیشتر از 1000 کبوتره شاهد مرگ و میرش بودیم که در دشت شادیان بردیم، در کنار سایر مواد کثافت‌زا بردیم اونجا در محل دفن کردیم. خو دغو ادعاو بیا د بلخ د سیمه ییزې ادارې د مسؤلینو غبرګون راپارولی. د بلخ د والي ویاند دغه څرګندونې ردوي او وایي چې د روضې مبارکې کوترې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ نه دي او د دغو کوترو د خوړو لپاره ځانګړې بودیجه شتون لري. ممکن کدام مرض کدام ویروس در میان کبوترها بوده باشه که یا تلف شده و تعدادش هم کمتر بوده نسبت به چیزی که گفته شده. اما مقام ولایت بلخ مصمم است که برای کبوترها از وجه دسترسی یا از وجه حالت اضطرار یک مقدار پول به خاطر خریداری دانه ها برای کبوترها اختصاص بده. له بلې خوا د نبیزاده مرستندوی بنسټ مسؤلین وایي چې له تیرو څخه تر اوسه دغه بنسټ د روضې شریفې د کوترو لپاره خواړه ورکړي او دغه لړۍ دوام لري. بنیاد خیری نبیزاده از گذشته تا اکنون پیوسته برای کبوتران روضه مبارک مواد غذایی توزیع نمودند و اخیراً سر و صداها مبنی به اینکه کبوتران به دلیل نبود مواد غذایی تلف شدند که این مورد بی بنیاد است و آقای محترم کمال نبیزاده رئیس این بنیاد
پیوسته تاکید بر توزیع مواد غذایی و تزیین لانه های این کبوتران نموده است. عکسایی که مردم توصیه کرده که 1000 دونه کافسر مرده دروغ است. یگان وقتی مریض میشه 4-5 دونه میمره. دیگه تشکر میکنم از بنیاد نبیزاده که همون وقت خیر کرده در روزه شریف و دانه انداختن. این شرم است برای خود ریاست روزه و خود ولایت بلخ شرم است که یک حیوان نتونن نگهداری کنن. میتونن به صورت آسانش از بودجه خود روزه که در طول سالهای قدر جمع کردن و خوردن 10% یا 5% اختصاص بدن به چند دانه کبوتر حیوانی که زبان نداره. د راپورونو پر بنسټ د روزي مبارکې د فرهنګي ادارې عواید په کال کې نږدې 15 میلیونه افغانیو ته رسیږي خو کوترو ته د خوړو نه برابرول او په دې برخه کې ناقېړۍ او پوښتنې راولاړې کړې دي. بهرني خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. برادر و دوست ارجمندم جناب استاد عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، با نهایت تأثر و تأسف در گذشت مادر گرامی شما را تسلیت عرض می کنم. اندوه ما در غم از دست دادن مادر عزیز و بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد. از بارگاه الله متعال برایتان صبر عظیم و برای آن مرحوم روح شاد و آرام طلب می کنم. کمال نبیزاده. بهرني خبرونه د خراب است. د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د کورونا سره مبارزې کې د بېغوري نه کوي. د دې سازمان لوی منشي وایي چې لا هم د نړۍ ډېری وګړي په دې ویروس د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په همدې حال کې پاکستان په تېرو څلورو شګړیو کې په کورونا ویروس د څه باندې 4.5 کسانو له اخته کېدو او د دې ویروس له کبله د 115 کسانو له مړه کېدو خبر ورکړ. له دې سره روسیې او مکسیکو د دې هیوادونو په یو شمېر ښارونو کې د ګرځبندیز لرې کېدو خبر ورکړی دی. روغتیا نړیوال سازمان لوی منشي په ژنیف کې په یوه خبري ناسته کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د کرونا ویروس سره مبارزې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. تدروس آدهانوم وویل له کرونا ویروس څخه د 6 میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه هم د نړۍ حالت ښه شوی نه دی او دا ویروس د همګرۍ د سویلي آسیا هیوادونه ډېر موخه ګرځولي دي. که څه هم په اروپا کې حالت ښه شوی خو د نړۍ په نورو هیوادونو کې حالت د نازکېدو په حال کې دی. یوازې تېره ورځ د کووډ 19 116 نوې پیښې ثبت شوي چې د دې ویروس د خپرېدو له مهاله په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه ثبت شوې شمېره ده. 15% دا پیښې په 10 امریکایي او سویلي آسیا هیوادونو کې ګزارش شوي دي. پاکستان د درېنۍ په ورځ گزارش ورکړی چې په دې هیواد کې په تیرو 4 شګړیو کې 4640 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 115 تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان لومړي وزیر په خپلو ویناو کې وویل چې دا ویروس به په دې هیواد کې تر جولای میاشتې خپل لوړې کچې ته ورسیږي. د همداشان د بازارونو د خلاصېدو لپاره د خپلې پریکړې ملاتړ وکړ او ویل چې په دې هیواد کې قرنطین د حل لاره نه ده. په کرونا ویروس د هیوادونو د نفوس د اخته کېدو اړوند د مطالعو پایلې ښیي چې ډېری خلک لا هم په کووډ 19 د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. موږ د هیوادونو د فعاله څارنې غوښتونکي یو چې بیا د ویروس څپه رانشي. لیدل کېږي چې په یو شمېر هیوادونو کې راټولېدنې بیا پیل شوي دي. له دې سره روسیې ګزارش ورکړی چې په دې هیواد کې د کرونا ویروس پیښې ډېرې کمې شوي دي. دولت هم په یو شمېر ښارونو په ځانګړې توګه مسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړي او نن شاوخوا 1 میلیون تنه بیرته خپل کاروبار ته ستانه شوي دي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 7 میلیونه او 240 زره تنو ته ورسید چې له دې منځه 410 زره تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 میلیونه 553 زره تنه هم روغ شوي دي. زموږ بیا مهال خبري ټولګه همدومره له پاملرنې څخه مننه. سبا د هوا حالات باندې هم همکار وړاندې کړي. ښې شپې ولرئ. کابل مرین د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټی 14، مزار شریف المرین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 24، هرات المرین د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټی 15، جلال آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټی 15، بامیان نیمروز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 2،
کندوز لمرین د تودوخې لوړه درجه 14.0 کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 9.18 غزنی نیمروز د تودوخې لوړه درجه 10.10 میمنه لمرین د تودوخې لوړه درجه 1.15 د بدخشان فیض آباد نیمروز د تودوخې لوړه درجه 28.8